د سپینو غرونو ترمنځ یو وړوکی کلی وه چې خلک یې ډېر ساده او خوشحاله ژوند کاوه. د کلي شاوخوا شنې ونې، روانې چینې او زاړه کورونه وو. په همدې کلي کې یو هوښیار هلک اوسېده چې نوم یې احمد وه. احمد به تل د زړو کیسو او رازونو په لټه کې وه. هغه به د کلي له سپین ږیرو نه عجیبې قصې اورېدې او بیا به یې په ذهن کې ساتلې. یوه ورځ احمد د خپل نیکه تر څنګ ناسته. نیکه یې ورته یوه پخوانۍ کیسه وکړه. زویې، د دې غرونو تر شا یو پټ غار شته. وایي چې هلته یوه پټه خزانه پټه ده، خو تر اوسه هیڅوک نه دی بریالی شوی چې پیدا یې کړي. د احمد سترګې وځلېدې. هغه له ماشومتوبه د پټو رازونو مینه‌وال وه. هماغه شپه یې پرېکړه وکړه چې د خزانې راز به معلوموي. سبا سهار احمد خپل دوه ملګري بلال او سلیم هم له ځان سره کړل. دوی لږ خوراک، اوبه او یو زاره نقشې ته ورته کاغذ واخیست او د غرونو په لور روان شول. لاره ډېره سخته وه. کله به یې لورو ډبرو ته ختل او کله به یې له تنګو لارو تېرېدل. د ماښام پر مهال دوی یوې زارې ونې ته ورسېدل. هلته په ډبره باندې عجیبې نښې لیکل شوې وې. بلال ویل شاید دا د خزانې نښه وي. احمد نښې په غور وکتلې. هغه پوه شو چې نښې د غار نور ته اشاره کوي. 3 واره نور هم مخکې ولاړل. 100 ساعته وروسته دوی یو لوی غار ومونده. د غار خوله تیاره او ویرونکې وه. سلیم لږ وډار شو او ویې ویل شاید بیرته ولاړه شو. خو احمد په زړورتیا وویل موږ دومره اوږده لاره راغلي یو، اوس نشو ګرځېدلی. دوی د مشعل په رڼا غار ته ننوتل. دننه یخه هوا او عجیب غږونه وه. کله کله به د اوبو څاڅکي له چته راولوېدل. د غار په منځ کې یوه بله لویه ډبره پرته وه چې پرې لیکلې وه اصلي خزانه یوازې د رښتینی او زړور انسان لپاره ده. احمد حیران شو. هغه او ملګرو یې ډبره په ګډه وښوروله. د ډبرې لاندې یو پټ تونل ښکاره شو. دوی ورو ورو تونل ته ننوتل. هلته یوه کوچنۍ کوټه وه. د کوټې په منځ کې یو زوړ صندوق پروت وه. د صندوق پر سر د سرو زرو نښې ښکارېدې. بلال په خوشحالي وویل موږ خزانه پیدا کړه. کله چې احمد صندوق خلاص کړ، دننه طلا او قیمتي ډبرې نه وې. هلته زاړه کتابونه، نقشې او لیکنې پرته وې. سلیم په حیرانتیا وویل دا خو خزانه نه ده. خو احمد موسک شو او ویې ویل نه، همدا تر ټولو لویه خزانه ده. په کتابونو کې د پخوانیو خلکو علم، تجربې او رازونه لیکل شوی وو. هلته د کرنې، اوبو ساتنې، درملو او د ښه ژوند طریقې موجودې وې. دوی کتابونه له ځان سره کلي ته راوړل. د کلي سپین ږیري ډېر خوشحاله شول. د همدې کتابونو په مرسته خلکو نوې لارې زده کړې. کرنې ښه شوې، اوبو زیاتې شوې او د کلي ژوند بدل شو. ورو ورو د دې کلي د شاوخوا سیمو تر ټولو آباد کلي شو. یوه ورځ د احمد نیکه ورته ویل زویې، اصلي خزانه همیشه سره زر نه وی. علم، پوهه او فکر تر هرې خزانې لوی وي. احمد په موسکا سر وخوځاوه. هغه پوه شو چې د پټې خزانې راز یوازې د سرو زرو موندل نه وه، بلکې د داسې څه پیدا کول وه چې د ټولو خلکو ژوند بدل کړي. له هماغې ورځې احمد د کلي د خلکو اتل شو او د پټې خزانې کیسه به